سلامونه هیوادوالو، بیا هم له همدې پیغامه سره چې په ټول هیواد کې نور په هیڅ نوم جګړه نه غواړو یا جنگ دیگر به هیچ نام در تمام کشور نمیخوایم. پر بایسکله په درې ژبو لیکلی او په لاډ سپیکر کې هم په درې ژبو وایي. په کلو، بانډو، مساجدو، ولسوالیو، ولایتونو ګرځو. فعلا د خاکی جبار ولسوالۍ څخه راوتی یم، په دغه غرو او درو په منځ کې یم او مخ په کابل روان یم. نو خاکی جبار ولسوالۍ کې مو د ډېرو ځوانانو مشرانو سره مساجدو کې مو ولیدل، ډېر استقبال وکئ، ډېر ښه راغلاست ووایه او ویې ویله چې زموږ د خلکو د فکرونو په جوړولو کې دا بهترین ګام دی. نو ډېرو خلکو دعاګانې هم کولې او آفرینونه هم راکوله، یعنې ډېر اخلاص او ډېره مینه یې وکړله. دغه د خاکی جبار ولسوالۍ کلي کې چې کوم ځوانانو، مشرانو، کوچنیانو سره مې ولیدل، ډېر خوند یې وکړ. نو همدا پیغام به تر خپله توانه د هیواد نورو ولسوالیو، ولایتونو، کلو، مساجدو ته رسوو، تر څو د هر هیوادوال په ذهن کې چې سوالونه وي، پوښتنې وي، یا چې په کوم څه نه پوهېږي، تر خپل انساني توانه هڅه کوم چې دوی په ښه اخلاص واورم او قناعت ورته ورکړم، تر څو فکرونه جوړ سي او نور د هیواد راتلونکي ته کار ووایو او د هیواد د راتلونکي د ښېګڼې لپاره کار وکړو. بس نور مو په الله سپارم، ستاسو د دعاګانو په هیله یم.